بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله یم چې ټول مو جوړ روغ او د خپلو ګرانو کورنیو سره خوشحاله او آرام اوسئ او خپل د کورنۍ دندې مو ترسره کړې وي. ګرانو زده کوونکو، نن راځو موږ په خپل لوست باندې. زموږ د نن ورځې لوست اسلامي ښوونه او روزنه 5م لوست دی، 2م ټولګی. عنوان څه ده؟ ایمان په ملایکو. پاڼه 31مه پاڼه د ګرانو زده کوونکو او جلسه هم 29مه جلسه ده. زما نوم رقیه احمدزی دی. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ خپل نوی لوست پیل کړو، زه غواړم چې د تېر د لوست څخه یوه لنډه یادونه وکړم چې زموږ تېر لوست څه و. ګرانو زده کوونکو، زموږ تېر لوست د ایمان په ملایکو باندې یا په ملایکو باندې ایمان لرل زموږ تېر لوست و. موږ په دې اړه باندې ګرانو زده کوونکو ولوستل چې ملایکې هم د الله جل جلاله بندگان دي، الله جل جلاله خلق کړي دي او د الله جل جلاله داسې یو بندگان دي چې له ګناهو څخه پاک او معصوم دي. هیڅ کله ګناه نه کوي، نه خوري، نه څښي، یوازې او یوازې د الله جل جلاله عبادت کوي. شپه او ورځ د الله جل جلاله په عبادت کې مشغول دي او د الله جل جلاله هغه دستورات چې الله جل جلاله ورکوي پرته له دې چې کومه نیمګړتیا پکې اوسیږي سرته یې رسوي. نو ملایکې د الله جل جلاله بندگان دي او په ملایکو باندې ایمان لرل د اسلام 2م رکن او په ملایکو باندې ایمان لرل د اسلام 2م رکن چې موږ یې په اړه باندې ولوستل. نن به یې هم په دې اړه باندې ولولو. ایمان څو رکنه لرل؟ ایمان ورکن لرل. ګرانو زده کوونکو، لومړی رکن په الله تعالی ایمان لرل. دا لومړی رکن چې موږ د الله تعالی په یووالي باندې د الله تعالی په دې چې دا نړۍ خلق کړې ده او لوی مهربانه ده، موږ په دې ایمان لرو. بل څه په ملایکو ایمان لرل چې موږ تېر لوست کې ولوستل، په دغه لوست کې به هم په دې اړه باندې ولولو. بل څه ده؟ د الله جل جلاله په کتابونو ایمان لرل. دا چې الله جل جلاله کوم کتابونه موږ ته رالیږلي دي په دې اړه باندې به هم په راتلونکي لوست کې به موږ انشاءالله ولولو. د الله جل جلاله په رسولانو ایمان لرل، دا د اسلام 2م رکن ده، د اسلام 4م رکن ده ګرانو زده کوونکو. او په ورځ د قیامت ایمان لرل، هغه ورځ چې الله جل جلاله ټول بیرته ژوندي کوي. الله جل جلاله څه کوي؟ په دا ورځ کې زموږ د اعمالو محاسبه، یعنې دغه ورځ کې زموږ اعمال څه کېږي؟ محاسبه کېږي چې دا ورځ نیکانو لپاره نیکه ورځ او د بدکارانو لپاره ډېره بده ورځ ده. 6م رکن څه ده؟ په اندازه د خیر او شر ایمان لرل، یعنې ایمان لرل په دې چې د شر خیر د ټول کارونه یوازې او یوازې د الله تعالی له لوري دي او موږ هم په دې باور لرو. 1 او آخرنی رکن له مرګ څخه وروسته په بیا ژوندون ایمان لرل، یعنې دا 2م رکن ده، آخرنی رکن ده. موږ په دې باور لرو چې پس له مرګه بیرته ژوندي کېږو، په دې ورځ کې بیرته زموږ څه کېږي؟ اعمال محاسبه کېږي. دا ورځ هم د نیکانو لپاره نیک او د بدکارانو لپاره بده ورځ ده. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ تېر لوست. هیله لرم چې ښه مو زده کړی وي. بیرته مې ځکه درته تکرار کړو تر څو چې په یاد مو راشي او په ذهن کې مو ښه کښېني. اوس ګرانو زده کوونکو، راځو موږ په خپل نوي لوست باندې. زموږ نوی لوست څه ده؟ د ملایکو دنده ده. تېر لوست کې ملایکو په اړه ولوستل، په دغه لوست کې به د ملایکو په دندې په اړه باندې ولولو چې ملایکې کومې دندې ترسره کوي، په کوم کارونو باندې الله جل جلاله ملایکې مکلف کړي دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، یو یو به یې ولولو. څنګه چې ګورئ ګرانو زده کوونکو، ملایکې ډېرې زیاتې دي. داسې څومره دي تعداد یې پرته له خدای څخه بل هېچ چا ته نه ده معلومه. 4 ملایکې الله جل جلاله ته ډېر مقرب دي. هغه 4 ملایکو نومونه تاسو وپېژندل ګرانو زده کوونکو چې جبرائیل علیه السلام و، میکائیل علیه السلام و، اسرافیل علیه السلام او عزرائیل علیه السلام یا هم ملک الموت. دا 4 ملایکې وي چې الله جل جلاله ته ډېر نږدې او مقرب ملایکې دي. نن به موږ د دوی ملایکو، د دغه ملایکو او د نور ملایکو د دندو په اړه باندې به ولولو. دا چې الله جل جلاله دوی ته کومو کارونو ورکړي دي، د کومو کارونو په کولو باندې مکلف کړي دي. نن به موږ په پوه شو. ګرانو زده کوونکو،
جبرائیل علیه السلام الله جل جلاله ته ډېر نږدې ملائک مقرب ملائک د دنده څه ده؟ د الله تعالی له طرفه د وحي راوړلو باندې مکلف دی. الله تعالی طرفه په څه باندې مکلف ده؟ په وحي راوړلو باندې. یعنی الله جل جلاله هغه نفران چې خوښ وي د حضرت جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې هغو ته وحي ورلیږي، لکه څوک؟ لکه انبیا، لکه پیغمبران. څنګه چې جبرائیل علیه السلام قرآن کریم د وحي له لارې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی. د چا په امر؟ د الله جل جلاله په امر. نو الله جل جلاله حضرت محمد وحي پر اورلو باندې مکلف کړی. راځو بل ملائک ته چې میکائیل علیه السلام ده. میکائیل علیه السلام هغه ملائک د ګرانو زده کوونکو چې د الله تعالی لخوا د روزي تقسیمولو، د بارانونو وریځ او د بوټو شنه کولو باندې مکلف شوی. زموږ روزي کول یعنی زموږ روزي کوم ملائک تقسیموي؟ آفرین، میکائیل علیه السلام. میکائیل علیه السلام روزي تقسیمولو، بارانونو، د بوټو شنه کولو په دنده باندې ګمارل شوی یا هم مکلف شوی. نو موږ ټول مسلمانان یو او په ټول ملائکو مونږه ایمان لرو. راځو بل ملائک ته اسرافیل علیه السلام ده. د اسرافیل علیه السلام دنده څه ده ګرانو زده کوونکو؟ شپېلۍ وهل یا شپېلۍ پوکول. چې د خدای جل جلاله په امر باندې یوه شپېلۍ څه کوي؟ یوه شپېلۍ د مخلوقاتو د مړه کولو په وخت کې او بله شپېلۍ د مخلوقاتو د دویم ځل لپاره ژوندي کولو په وخت کې وهي. د امر د الله جل جلاله په امر باندې دا کار کوي. نو موږ په دې ملائک هم باور لرو. راځو څلورم ملائک ته. څنګه چې ګوري څلورم ملائک اسرائیل علیه السلام یا هم ملک الموت په نامه باندې یادیږي چې د مرګ په وخت کې ارواحو قبضولو باندې مکلف دی. څه کوي؟ د مرګ په وخت کې د انسانانو ارواح قبضوي. د انسان اجل چې پوره شي نو الله جل جلاله ورته امر ورکوي چې د انسان روح قبض کړي یعنی سای واخلي. نو که چیرې بنده نیک عمله اوسي او په دنیا کې ښه عملونه ترسره کړي وي، په ژوند کې هیڅکله بد کار نه وي کړی، نو دا ملائکه یعنی حضرت اسرائیل علیه السلام په ډېر نرمۍ او ښایسته څېره کې ورته ظاهریږي او په ډېره خوشحالۍ سره یې ساه اخلي، روح اخلي یعنی قبضوي. او که چیرې بنده بدکاره وي، بد عمله وي، نو دا ملائکه په ډېرې زشته چېره ورته ظاهریږي او په زشتۍ سره یې څه کوي؟ روح قبضوي. ګرانو زده کوونکو، څنګه مې چې تاسو ته وویل ملائک ډېرې زیاتې دي، دندې هم ډېر زیات دي، خو موږ به نن د ځینو ملائکو په اړه باندې خبرې وکړو. څنګه مې چې تاسو ته وویل ځینې ملائک ګرانو زده کوونکو څه کوي؟ ځینې ملائک انسانان له آفاتو او بلاو څخه ژغوري او ساتنه یې کوي. یعنی ملائک موږ له بدو کارونو څخه ژغوري، موږ د الله تعالی په لوري راغواړي او الله تعالی ته څه کوي؟ نږدې کوي. شپږم ملائک ګرانو زده کوونکو، شپږم شمېرې ته راځو. ځینې ملائک نور دي چې زموږ تقدیر لیکلو باندې مکلف شوی، زموږ تقدیر لیکلو باندې مکلف دي. مخکې د دې چې موږ دې نړۍ ته راشو، الله جل جلاله ملائکو ته امر ورکړ چې زموږ تقدیر ولیکي او ملائکه زموږ تقدیر لیکي. لکه څنګه؟ لکه روژه، لکه زموږ روزي، لکه خوښۍ، لکه خوشحالۍ، ستونزې او داسې نور. دا ټول څه کوي؟ ملائکه موږ ته لیکي مخکې د دې چې موږ نړۍ ته راشو. ځینې نور ملائکه دي ګرانو زده کوونکو چې زموږ نیک او بد عملونه لیکي. الله جل جلاله ځینې ملائکه په دې باندې مکلف کړي دي چې زموږ هم ښه عملونه ولیکي او هم بد عملونه. او د دې کار لپاره دوه ملائکه ګرانو زده کوونکو مکلف کړي چې یوه یې څه کوي؟ زموږ ښه عملونه لیکي او بل څه کوي؟ بل زموږ بد عملونه لیکي. کله چې موږ یو نیک کار ترسره کوو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ یو ښه کار کوو، نو هغه ملائک چې زموږ د نیکو عملو د لیکلو لپاره ګمارل شوی، هغه څه کوي؟ زموږ ټول ښه عملونه لیکي. او که چیرې موږ بد کار ترسره کړو، بد عملونه وکړو، هغه ملائک چې زموږ د بد عملونو د لیکلو لپاره ګمارل شوی، زموږ ټول بد عملونه لیکي. لکه څنګه؟ که چیرې موږ دروغ ووایو، که چیرې موږ
صادقونه اوسېږو، هر چا سره جګړه وکړو نو ملایکې څه کوي؟ زموږ ټول بد عملونه لیکي. او که چیرې موږ د ټول سره ښه چلند وکړو، ښه عمل ترسره کړو، رښتیا ووایو، همیشه صادق اوسېږو، نو دلته هغه ملایکه چې زموږ د ښه عملو د لیکلو لپاره ګمارل شوی زموږ ښه عملونه لیکي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، د ملایکو دندې څنګه مې چې درته ډېرې زیاتې دي، موږ دلته د ځینې یادونه وکړله او په دې پوه شو چې ملایکې هم د الله جل جلاله مخلوقات دي، بندګانې دي. الله جل جلاله ملایکې د نور څخه پیدا کړي دي او موږ مسلمانان یو په ملایکو د الله تعالی ایمان لرو. څنګه مې چې مخکې هم درته وویل موږ ملایکو نشو لیدلی، خو بیا یې هم په هغو ایمان لرو. کله چې موږ په ملایکو ایمان ولرو، ملایکې موږ د ټول آفات او بلاو د ګناو څخه ژغوري. لکه څنګه کله چې په ملایکه باندې موږ ایمان ولرو نو موږ ګناه نشو کولی، ځکه چې هغه ملایکه موږ د هغه ګناه څخه ژغوري او الله ته مو نږدې کوي. ملایکې د الله تعالی سپېڅلي بندګان او عزتمند بندګان دي او موږ هم په ملایکو باندې په پوره ډول ایمان لرو. ګرانو زده کوونکو، درس مو همدومره و. اوس راځو په ارزونه برخه کې څو سوالونه دي، څو پوښتنې دي. دا پوښتنې به مونږ څه وکړو؟ ټول ته به یې ځوابونه ولیکو. تاسو یې هم همدارنګه دا پوښتنې څنګه چې ګورئ 4 پوښتنې دي، همدارنګه یې په خپلو کتابچونو کې ولیکئ. ځوابونه یې هم زه درته لیکم، ځوابونه یې هم تاسو په خپلو کتابچونو کې ولیکئ او ځان سره یې تکرار کړئ تر څو چې په یاد مو پاتې شي او هیر مو هیڅکله نه شي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، په ارزونې برخه کې لومړۍ پوښتنه څه ده؟ وایي چې په ملایکو باندې ایمان لرل څوم رکن ده، یعنې د ایمان څویم رکن ده. تاسو وویل، تاسو ما درته تکرار هم که، نو په ملایکو باندې ایمان لرل د ایمان څویم رکن ده؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، د ایمان دویم رکن ده، دویم رکن دی. ښه نو ګرانو زده کوونکو، مونږ خپل لوستونو کې ولوستل چې ایمان په ملایکو باندې د ایمان څویم رکن ده؟ ایمان لرل په ملایکو باندې د ایمان دویم رکن ده. دویمه پوښتنه څه ده؟ ملایکې الله جل جلاله له څه نه پیدا کړي دي؟ مخکې مې تاسو تکرار کړه، ملایکې الله جل جلاله څه نه پیدا کړي دي؟ له نور څخه، له نور څخه یې پیدا کړي. او درېیمه پوښتنه څه ده ګرانو زده کوونکو؟ درېیمه پوښتنه دا ده چې وایي الله تعالی ته نږدې او مقرب ملایکې کوم ملایکې دي؟ کوم ملایکې وي؟ 4 ملایکې وي، که نه ګرانو زده کوونکو؟ هغه 4 ملایکې کوم ملایکې دي؟ اولې څوک وو؟ آفرین، اولې وو جبرائیل علیه السلام. جبرائیل علیه السلام. دویم کومو؟ دویم میکائیل علیه السلام. دریم څوک وو؟ دریم اسرافیل علیه السلام. او څلورم څوک وو؟ څلورم عزرائیل علیه السلام. او یا هم ملک الموت. عزرائیل علیه السلام ته ملک الموت هم وایي. عزرائیل علیه السلام ته څه وایي؟ ملک الموت هم وایي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، درېیمه پوښتنه څه وه؟ الله تعالی ته نږدې او مقرب ملایکې کومې ملایکې دي؟ 4 ملایکې. اولې جبرائیل علیه السلام، دویمې میکائیل علیه السلام، درېیمې اسرافیل علیه السلام، 4مې عزرائیل علیه السلام. اوس راځو 4مې پوښتنې ته. 4مې پوښتنې کې لیکل شوي دي چې وحي راوړل د کوم ملایک دنده ده؟ وحي کوم ملایک راوړل ګرانو زده کوونکو؟ آفرین، وحي راوړل د جبرائیل علیه السلام دنده ده. د چا؟
جبرائیل علیه السلام. جبرائیل علیه السلام دنده ده. ښه مطمئنه یم ګرانو زده کوونکو چې تاسو به سم زده کړی وي، ښه به مو زده کړی وي، ځکه چې څو ځلې مې درته تکرار کړه، څو ځلې مې درته وویل او تاسو هم ماشاءالله لایقه یې، پوهېږم چې زر زده کوئ. ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې لوست. هیله یم چې ښه مو زده کړی اوسي. تر بیا راتلونکي لوست پورې ګرانو زده کوونکو تاسې په لوی او بښونکي خدای باندې سپارم. خپل درسونه مو ښه ولولئ لکه دغه ګران ماشومان. تاسو ورته وګورئ څنګه ښکلي ناست دي او خپل درسونه لولي. تاسو هم همدارنګه خپل درسونه ولولئ. نو په الله باندې مو سپارم ګرانو زده کوونکو. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.